السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل تسلیت وایم او زه واقعا نن نه پوهېږم زه بدبخته نن د چا غم تاسو سره وچاړم. یو خو چې څه چل هم وشي نو نجیب اپیز هغه به وایي په ژړا شي. کومه ویډیو هم تاسو وکته، کوم تصویر هم تاسو ته ښکاري، کومه واقع چې شوې ده د حسنین ماشوم هغه هم تاسو ته پته ده چې مور پلار باندې کومې ډزې کړي دي، د هغې په نتیجه کې چې کوم زخمي او یو وفات شوی دی، یعنې د هر څه نه هغه به تاسو خبرې مکمل واقعه موږ تاسو سره شیر کړې وه. اوس داسې چل شوی دی، کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري ویډیو تاسو وکته دا چا راغستې ده او هغه د سوشل میډیا د لارې شیر کړې ده، وایي چې پکې نجیب اپیز د حسنین په غم باندې په ژړا شوه. نو زه خو چې کله هم داسې واقع څه وشي او فیسبوک یا یوټیوب کولاوم نو خامخا دا ویډیو ماته راځي دا په کم کې چې دې ژړلې دي په هغې کې وایي چې هغه په دې باندې ژړا شوه. خلک پکې داسې چل وکړي کم کلیپ ترې واخلي، اهم ځای چې وي هغه ترې واخلي او نور کم داسې نور د څه په موضوع کې چې دې دا ویډیو کړې ده هغه ترې کټ کړي او بیا راشي په سوشل میډیا باندې شیر کوي چې نجیب اپیز په دې په وجه ژړا شو، په دې په وجه مکمل دروغ دي. کومه ویډیو چې هغه وه اوس به زیات خلک وایي چې تا ولې شیر کړله، نو ما هم د دې د وجې شیر کړه. زیات تر خلکو هغه د یوټیوب چینلو باندې اپلوډ کړې وه، ما هم تاسو د معلوماتو د شیر کول لپاره تاسو سره شریک کړم چې دا ویډیو بار بار په دې باندې چلیږي چې آیا دا د حسنین باره کې دا نجیب اپیز ژړا شو او دا چل وشو دا وشو، یعنی مکمل دروغ دي، څه حقیقت هغه پکې نشته. بل دا تصویر یې وله هم ورکړی دی د حسنین چې د دې په وجه باندې ژړا شوه. زیات تر خلک په دې باندې تنقید هم کوي، تاسو ته به ښکاري هم د حسنین چې کم دی د دې کم سر چې دی هغه یې وله داسې خرپولی دی. نو ډېر خلکو په دې هم څه کمنټس خپل دغه شروع کړلی چې داسې هم نو کول پکار که یو سړی ډېر زیات مجرم وی هم شي خو داسې په سر کې ولا داسې شرمول یا د هغې په سر کې داسې حرکت کول وی هغه هم نه دي پکار. به هر حال هغه حکومت چې دی هغه د هر څه کړي دي هغه به هم تاسو ته پته وي. بل کوم تسبیح چې ورسره دي په دې باندې هم ډېر زیات بحث روان دی، هغه به ټول تاسو اورېدلي هم وي، تاسو سره به شریک کوو هم، خو صرف دا نوي کوم معلومات چې وه موږ تاسو سره شریک کړه. دغه ویډیو وه انشاءالله نیکسټ ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.